خپلو مینهوالو ته بلکې ټولو پښتانو ته او شاعرانو صاحبانو ته چې څومره دي ما غږ په وخت سره چې کله تاسو رپورټ هم وکړو واورېدو ما ټول شاعرانو ته پښتانو ته او خپلو مینهوالو ته زه اختر مبارکي ورکوم او د زړه د کومې نه ورته سلام پېښ کوم. سلامونه، نیکی هیلې او احترامات. یاسین فکرمند یم د صدا خیبر نه نیغ په نیغه ستاسو سره مخاطب یم. راغلی پروګرام د خیبر ماښام کې د فیروز افتر صاحب خواله. فیروز افتر صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی ویل. ډېره مننه، ډېره مهرباني. ښه چې بخیر او خوشحاله آباد وو. مننه. او تر صاحب اورېدونکو ته څه راوړي؟ نو بس دغه غزل بیرته وړاندې کوم چې د شیشه هوا مې ډېر خوښ دي. سعید و بس اوس بیرته یو غزل ویم، بیا بیرته هغه ویم. ښه دا بیرته ویم. وی چې د الله پاک لوی احسان دی، د الله پاک لوی احسان دی غزل لیکم. د الله پاک لوی احسان دی غزل لیکم. او آسان نه دی، بلا ګران دی غزل لیکم. او چې د روغ زړه نه دا خبرې نه راوځي، د روغ زړه نه دا خبرې نه راوځي، هر عزیز کور مې ویران دی غزل لیکم. ډېر ښه. دا خو یو ځل بیا ویه. او چې د روغ زړه نه دا خبرې نه راوځي، هر عزیز کور مې ویران دی غزل لیکم. و یار وده شه ما له خوب نه راځي ویښ یم، یار وده شه ما له خوب نه راځي ویښ یم. او د وصال شپه باران دی غزل لیکم. او چې د ښکلیو سره کښېنم په محفل کې، چې د ښکلیو سره کښېنم په محفل کې، د الله پاک داسې شان دی غزل لیکم. ډېر زبردست. او هر قدم زما د زړه د پاسه ګدي، هر قدم زما د زړه د پاسه ګدي، هر قدم زما د زړه د پاسه ګدي. واغه ګوره چې روان دی غزل لیکم. ډېر ښکلی ځای. او مکتب چې زه اوتر د شر و شور نه دلته راغلم، زه اوتر د شر و شور نه دلته راغلم، زه اوتر د شر و شور نه دلته راغلم. و ځان له ناست یم بیابان دی غزل لیکم. حد دی. ډېر ښکلی. وی چې وینې تودې ګرځوو زړه کې جذبې ګرځوو، و جنګ په وطن چې راشي تورې تیرې ګرځوو. او پښتون بچي داسې یو لکه زمري داسې یو، په خپل وطن مین یو موږ ننګیالي داسې یو، د مرګ نه نه ډارېږو سر ورپسې ګرځوو، وینې تودې ګرځوو زړه کې جذبې ګرځوو. او غیر پروا نه کوو، د ملک سودا نه کوو، سبا الله مالک دی غم د سبا نه کوو، جوب کې ټاکه نه لرو خیال کې بنګلې ګرځوو، وینې تودې ګرځوو زړه کې جذبې ګرځوو. ډېر زبردست. چې غم د دنیا زیات شوی او بې انتها زیات شوی، او هر څوک خفه دی نه چې په ما زیات شوی. و خدای دا چې څه پې وایو لاس کې تاسبې ګرځوو، وینې تودې ګرځوو زړه کې جذبې ګرځوو. ډېر زبردست. وی چې موږ پښتانه وګوره لویو واړه وګوره، داسې فطرت دی زموږ ځوانان زاړه وګوره، نور خلک مینې کوي موږ تمانچې ګرځوو، وینې تودې ګرځوو زړه کې جذبې ګرځوو. و د امیرانو محفل د زردارانو محفل موږ غریبان کاور شو، دی د غټانو محفل، یا به کاوې پخوو یا به پیالې ګرځوو، وینې تودې ګرځوو زړه کې جذبې ګرځوو. ډېره مننه. مکتب چې اوتره ښکلي وایي داسې سپېڅلي وایي، ډېر راګورو راته د نازولي وایي، پرېږده چې لوله پشو موږ شونډې سرې ګرځوو، وینې تودې ګرځوو زړه کې جذبې. ډېر زبردست. دا و ښاغلی فیروز افتر صاحب. اورېدونکو زموږ لوی خواهش دا و
چې فیروز اختر صاحب له لوړ شو اختر وسه مبارک و تاسو ته یې په سکرین در څرګند کړو چې تاسو تم څومره مینوال یو چې تاسو تم اختر مبارک کی نو یو ځل بیا ټولو ته د اختر مبارک زه خپلو مینوالو ته بلکې ټولو پښتانو ته او شاعرانو صاحبانو ته چې څومره دي و د ما غږ هغه وخت سره چې کله تاسو ریکارډ هم وکړو واورېدو نو ټول شاعرانو ته پښتانو ته او خپلو مینوالو ته زه اختر مبارکي ورکړم و د زړه د کومې نه ورته سلام وشم. ډېره مننه اورېدونکو. دا وه د موږ نن ورځې خپرونه روانه خپرونه پرې موږ سره اوسېږو په لوی الله مو سپارم د خدای په امان.